ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې او ښکلي چې څوک ستایي په غزلو کې زبردست ډېر او دا څرنګې سترګې خدای ورکړي دي دا څرنګه سترګې خدای ورکړي دي او زړې رانه وښکو په کتلو ډېر زبردست او هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر او بیا یې وخت لګېږي په ګنډلو کې ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتونخوا د هنر کده ده د خاورې د سیمې ډېر ستر لیکوالان او شاعران او فنکاران زیږولي دي وغي د خپل خیال او فکر په ذریعہ دلته په خیبر پښتونخوا کې او په ګرد نړۍ کې چرته چې پښتانه مشته دي یو خپل نامه پیدا کړی ده کمنګا په ضلع خیبر باندې خبر وکړو نو په دغه سیمه کې هم ډېر لوی شاعران محققین ادیبان چې کم دي تیر شوي دي وسم په دغه علاقه کې ډېر د کار او خلک شته په ضلع خیبر کې پښپول علاقه کې ناسیو او دلته موږ سره ډېر محترم مشر چې په لږه موده کې د بلا خلکو په زړونو او ذهنونو باندې خپل نوم داسې نقش کړی دی چې د چا له یاده هم نه وځي بلا پښتانه د دې د نوم سره آشنا دي بلا پښتانه د دې د نظم او د شعر سره آشنا دي او بیا د دې دغه ځانګړی انداز د چا نه هم نه هېرېږي ښاغلی فیروز اوتر اپریدی صاحب را سره نن په خپرونه کې میلمه دی د بلا ملګرو غوښتنې وي نن به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو کلامونه به تېورو د ټول نه مخکې خو اوتر صاحب تاسو ته په خپل خبرونه غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم ډېره مننه ډېره مهرباني الان خوشحاله آباد که چې دا تقریبا په سر واخیسته د الیارین خرابې دي او مطلب دی چې ځایم هم لرې دی تاسو دا هغه وکړه ډېره مننه الان خوشحال که ډېره مهرباني ډېره زیاته مهرباني اوتر صاحب چې تاسو په دې دومره مصروفه وخت کې موږ له ټایم راکو ډېره مننه دا راته ووایه پیروز اوتر صاحب چې ستاسو خو بلا خپرونې شوي دي ملګرو کتلي دي خو چونکې زمونږ دا شیشه نوې ده ستاسو دپاره د بلا ملګرو په ذهنونو کې به دغه سوالي چې اوتر صاحب د خپلې شاعرۍ آغاز کله کړو ما د خپلې شاعرۍ آغاز چې دی که نه په 1915 کې کړی دی او په شپږم اویایم کې په اووم اویایم کې بیا خیبر صاحب دغو سره من په مشاعرو په دغو کې میسه واخیسته صحیح ده د هغه وخت نه تر دې دمه پورې پیروز اوتر صاحب څومره کار کړی دی څومره شاعري کړې ده او څومره کتابونه ستاسو چاپ دي ما خو بس یو کتاب په سرلی په نوم په 2000 کې چاپ شوی و او هغه کې رانه ډېرې غلطۍ شوې ما د بې علمۍ وجه وه ګډ وډ نو اوس مې دوباره کتاب شروع کړی دا مو وایي چې یا به بل چاپلی شي یا نه دغه کتاب له مې لږ هغه ډېر وکړو زاړه مې ورسره یو کړو نوي مې یو کړو او کومه اصلاح او غلطي چې پکې وه امن د منځه وښکه خوري مې ورسره وکړه نو انشاءالله را روان کتاب مې نوی پسرلی نامه مې ورکړي نو انشاءالله چې په لنډه موده کې به راشي صحیح ده اوتر صاحب دا راته ووایي چې دا کم دویم کتاب ستاسو چاپ کیږي دا هم په دغه نوم باندې دی که نه دی لم نوم بدل کړی دی او په دې کې به څومره شاعري تقریبا نو دغه خو بس خولي لږه بخرم کې بدله کړې په داسې چې د مخکې کتاب نامه مو پسرلی صحیح او دا چې دی نوی پسرلی شو سره چې موږ نوې شاعري ورسره میلاو کړه بس دغه سم دي موږ اوس هم لیکل کوو خو موږ یو چې کوم چې تیار دي چې دا خو چاپ کړو موږ راغلي نو د دغه کتاب نامه نوی پسرلی صحیح ده پیروز اوتر اپریدي صاحب دا راته ووایي چې په ژوند کې هغه زمونږ د یو ملګري شعر وایي چې زمانه به هیر شي چې
چې شاګرد نشي استاد نشي سړی داسې ذکر پکې راتلو مقصد د خبرې دغه دی چې په ژوند کې انسان ته خامخا د یو لارښود د یو استاد ضرورت وي چونکه تاسو اوس په خپل استاد شمار چې کم دی په استادانو کې کیږي خو تاسو چې کله شعر طرف ته تاسو رالی په هغه وخت کې به تاسو زلمی به هم وای نو داسې څوک چې تاسو د هغې نه زده کړه کوله بالکل و مثال د مونږ استاد لالزاده ناظر شنواری کلیم شنواری او شفیق شنواری پلار او ډېر خدمات کړي هغه د خیبر صاحب سره مرګري عمر سره کړي او غزال به ور سره کاتو د خاطر صاحب هم استاد د یاروسین سایل صاحب هم استاد د ما نوریم په خیبر کې ډېر شاګردان شته او بس خپل شاعري پونده ته پاتې شو چې د بزیات خبري شاګردان سره کړه هر وخت په سلور 15 ورته نو چې یو بغزال ته واخ بل به ورمخې تکړو ورته کې خو بل داسې استاد چې یو خو به غزال اصلاح کالو بل به ته خپل غلطوم پویالي چې دا ته څه لیکلي دغه تاسو مطلب نو باقاعده به خیر لا ټاپیک وګرځالو چې ته غزال به مثلا کالو د شاعر اصلاح به مر سره لګا کېده صحیح او تر څه تاسو په دې خاور باندې خیبر پریدي سه حمزه بابا د نه علاوه خاطر پریدي سه او داسې نوموړي لیکوالان پاتې شوي دي او دا غي نمونه وسم ژوند دي په دغه لیکوالانو کې تاسو مطلب کوم لیکوالانو سره تاسو ناشتي شوي خیبر صاحب سره یا خاطر پریدي سه یا ما نه د حمزه بابا سره مشاعرین کړي نو سپاسه ممر سره شوی اکثر په بوډاو هسپتالو کې به پښتنې لابه ملا ورتلو مراسب سره نو سپاسه هغه په ذریعہ بابا لا ورتلو نو مراسب سره لالزاده ناظر شنواری سره مراد سره خاطر ملیدل په محفل کې دوی درې پیری خبرې مې ورسانه شوی مخکې مر شوی هغه موږ شاعرته نو رسیدلی صحیح ده ډیره مهرباني او تر څه کومه ټولنې تاسو په دې خاور باندې کیږي چې تاسو پاغي کې ناشتي کوئ نو موږ په د علاقې کې خو کېږي د سټولنې چې مخ په ټولنه جوړه کړې و د حکومت پر ولا د ډېرې کړیا مریم را کله خو پولیټیکلی په وخت کې او چې پولیسو نظام راغلی موږ د شای کار شو بس موږ هم جرګه شدو بس نامه شته او نور ویلوړ او سره چې شاعران څوک موږ ټول ډریوران کډینران خلک په یو ځای نه نو ما خپل جرګه د خیبر نوی پښتو ادبي جرګه نور حمزه بابا په 1947 48 کې جوړه کړې و د خیبر پښتو ادبي جرګه پاکي مو صدارت کړای دی او کولونه وخت مم کې تیر کړای دی بل جوړه شوی و تا تر هغه کې مم وخت تیر کړای دی نورې جرګې مو جوړې دي په نوې نامو ازل مطابق کې راغونډې دي او سره کې هغه کیږي خو سره ایله مو سره رابطه غنو شوی صحیح ده او تر څه لګه د پښتو په ادب کا خبره وکړو نن سبا چې کوم شاعري کیږي کنه تاسو په استادانو کې راځي زمونږ د ټولو د دې شاعرانو تاسو څومره حد پورې مطمئن یې د نوې زلمی لیکوالان چې کوم دي د دینه تاسو مطمئن یې چې دا ټیک روان دي کنه نو زه خو دایر ته وایم چې شاعر چې څنګه شعر وایي پته ولګي کنه نور دا جوړه خرچ علم ورسي چې تعلیم مفتا شي تعلیم کې ولسام دولسام پاس کې کاپی او ردی په چالم پیدا شي نو مطلب دا چې خو دا شاعر په هغه کې په فکر او په خیال کې یو نه وي تخلیق وندي دا سی یو خبره پکې راوځي چې خلکو زړونو ته ولګي منځ کې خبرنده راغلی نه خو نوای والی پکې او شاعران شاعري کې خو بس هغه موږ مراسب وي چې په زړو ټمټو باندې خوند والدي نو مطلب دا چې ما غزالي رکیب دی او هغه دغه کې روان دي خو هغه خپل رنگ نشي ورکړي خپل رنگ نشته صحیح دی مهرباني او تر څه شاعري مو کړه کتاب مو لیکو بلا مینوال تاسو پیدا کړه کوم مینه چې تاسو د ولس نه غواړئ هغه مینه لري خلکو پرشته او درکړې ده کنه مطلب مطمئن یې ظلم دغه د شعر بالکل او تر څه زما عزت خلکو کو مینه راکړه وای نازولې کنه د خیبر خلکو یاره د خیبر خلکو څه کوي خو چې کارخانو له لورشنکا جام له لورشنکا لورګي بازار کې روانم دا سورز نشته چې 15 شپې قدمه پاس مو نه رومنه کوي ما سره تصویر نه وبوسي څوک مې راکوږي څوک مې دلم راکوږي یو نن شاعر داسې په مراکو کې وایي چې مړ او تر لګ ډیر رمضان هغه کړی دی په هغه کې وی تخل نیولې نو خبره دا چې تاسو غوډه خلک روشي څه وکم هغه تاسو نشنستانه له ولمنی وزه چې شایم زه خو ځان ته دار څه نه یم که خلک مرسه غنیا به دوه خپل خواخی خو زه خو ځان ته هیڅ نه دغه ځای کې بل څوک شته من ما کور دی کلم چې مولا تاسو غوډه خلک روشي نو زه ورسره خپل شاعري کوم په دا باندې مړ ډیر خلکو سره مرکه وکړو لګیو صحیح او تر څه یو اخیری پوښتنه لرم
د شاعرۍ او د هر څه نه علاوه دا راته ووایي چې ستاسو کومه روزمره زندګي ده څنګه روانه ده، څه مالي ستونزې څه دي، مطلب زندګي م ښه روانه ده که نه؟ نو زندگی خو من کردای نشو، بیا هم دا خلک یې چې د کیمرې ته به د فریادونه کی کنه، خو دغه پته تاسو تم لګیږي چې موټر هم پر راوستو دا لیار هم ولیده، په خپله هم ولیده، دا 4-5 کاله زه په دا لیار خیږم راخیږم، دېرته مو شاعر او ایرته جلاسه مړی شوی جنازه او دواله ورسم په کور کې هم زامن څوک را سره نشته ځوان لاین، دا ټولې خبرې په ما باندې انډویل دي. نو بس سخت تکلیف دا دی چې لږ مالي حالات مو کمزوره دی، چې دا کمزوری شي بیا داسې څنډې ته هم اوسېږي، نو تکلیف په خپله هر خبرې جوړېږي. بالکل او تر څه زړه م غواړي چې ډېرې خبرې وکړو، ځکه چې ستاسو دا خبرې داسې دي چې سړی وایي چې ناست یم او دا اورم که نه، ډېره زیاته مزه کوي، خو بس درس یو خپل یو دغه یي که نه، بیا ملګري تنګېږي. زه وایم چې کلامونه واورو ډېره زیاته مزه به وکړي. وبیایي ورته څه شی به ووایو که نه چې څه مخې له راشي، وایي چې ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې، ټول خواږه خواږه شي په ویلو کې، او ښکلي چې څوک ستایي په غزلو کې. زبردست ډېر او دا څرنګې سترګې خدای ورکړي دي، دا څرنګه سترګې دا څرنګې سترګې خدای ورکړي دي، و زړې رانه وښکو په کتلو کې. ډېر زبردست. و هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر، هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر، او بیا یې وخت لګېږي په ګنډلو کې. هسې د ګریوان شلول اسان وي ډېر، او بیا یې وخت لګېږي په ګنډلو کې. او دا خو پتنګان په شمه ځان سیزي، دا خو پتنګان په شمه ځان سیزي، او داسې مینه نشته په بلبلو کې. زبردست ډېر. او ښه نه پوه شیرینۍ ښه څه وایي زړه یې وښکو له ګوګل زما، څه وایي زړه یې وښکو له ګوګل زما، او پیغلو استعمال کړو په کجلو کې. او لږ ډېر ناستی کېږي د پردو سره، لږ ډېر ناستی کېږي د پردو سره، او سخته ګزاره شوله په خپلو کې. ډېر ښه جي، بالکل دا خبره. او مقصد و چې وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي، وګوره اوتر سر ته کیړی ایښي، و خلک به پراته وي په څنګلو. زبردست جي، ډېر ښه. نور هم څه اورو جي؟ بل غزل دی چې مطلع رس کوم چې ښه مې وینې چې سوځېږم، ښه مې وینې ښه مې وینې چې سوځېږم ستا د حسن په لمبو کې، ښه مې وینې چې سوځېږم ستا د حسن په لمبو کې، و سوځوه مې خوشحالېږم ستا د حسن په لمبو کې. ډېر ښه. اور په تا د ځوانۍ بل شو، دنیا ماته سرې لمبې شوه، اور په تا د ځوانۍ بل شو، دنیا ماته سرې لمبې شوه، وګوره سپړکی شو ټسېږم ستا د حسن په لمبو کې. ډېر ښه. او ما همغه ورځ د مرګ وه چې تا مخ راته ښکاره کړو، ما همغه ورځ د مرګ وه چې تا مخ راته ښکاره کړو، خو ژوندی یم ګرځېږم ستا د حسن په لمبو کې. ډېر ښه جي، ډېر. او چې د نه وینم ورتېږم، چې د ووینم پوخ شم، چې د نه وینم ورتېږم، چې د ووینم پوخ شم، و کله ورید کله پخېږم ستا د حسن په لمبو. ډېر ښه جي، ډېر زبردست. ډېر ښه. چې د نه وینم ورتېږم، چې د ووینم پوخ شم، و کله ورید کله پخېږم ستا د حسن په لمبو کې. و ځواني لاړه زما وسوه، ځواني لاړه زما وسوه، اوس مې اور په پیری بل دی. ځواني لاړه زما وسوه، اوس مې اور په پیری بل دی، و لکه شمع ولې کېږم ستا د حسن په لمبو کې. او بل شعر دی پکې چې زه به هم په اور کې مړ شم، زه به هم په اور کې مړ شم که دا اور د مینې مړ شو، زه به هم په اور کې مړ شم که دا اور د مینې مړ شو، سمندر یم پوهېږم ستا د حسن په لمبو کې. ډېر ښه. او مقصد و چې زه اوتر یم څه خبر یم، زه اوتر یم څه خبر یم چې ګرمي دو که یخني دو،
ستا د حسن په لمبو زه اوتار یم څه خبر یم چې ګرمي ده که یخني ده ویده کېږم راویښېږم ستا د حسن ستا د حسن په لمبو ښه مې ویني چې سوځېږم ستا د حسن په لمبو کې سوځوه مې خوشحالېږم ستا د حسن په لمبو ډېر ښه ډېر زبردست وی چې وینې تودې ګرځوو او زړه کې جذبې ګرځوو او وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو جنګ په وطن چې راشي تورې تیرې ګرځوو ډېر ښه جي او پښتون بچي داسې یو لکه زمري داسې یو او په خپل وطن مین یو موږ ننګیالي داسې یو زبردست د مرګ نه نه ډارېږو سر ورپسې ګرځوو وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو زبردست ښه موږ پښتانه وګوره لوی واړه وګوره داسې فطرت یې زموږ ځوانان زاړه وګوره نور خلک مینې کوي موږ تمانچې ګرځوو وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو زبردست غم د دنیا زیات شوی بې انتها زیات شوی وار څوک خفه خفه دی نه چې په ما زیات شوی او خدای دا چې څه پې وایو لاس کې تسبې ګرځوو وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو د امیرانو محفل د زردارانو محفل مونږ غریبان که ورشو دی د غټانو محفل د امیرانو محفل د زردارانو محفل مونږ غریبان که ورشو دی د غټانو محفل یا به کاوې پخوو او یا به پیالې ګرځوو وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو زبردست زبردست جي اوتر ښکلي وایي داسې سپېڅلي وایي ډېر ډېر راګورو راته دا نازولي وایي پرېږده چې لوله پاشو موږ شونډې سرې ګرځوو وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو ډېر زبردست نظم و ستاینه یې کوو اوتر صاحب هم ساورو بل نه راغلي یو بل لرې نه راغلي داسې دي چې لکه دا غزل شو ارشاد جي وی چې مینه ستا د اور مثال دی او ویې ګوره مینه ستا د اور مثال دی ویې ګوره یاره دغه زما وال دی ویې ګوره ډېر او یا والا دی چې اول هم اخر دی یا والا دی چې اول هم اخر دی و نور هر شي له زوال دی ویې ګوره بهترین دی او ځکه وریځو منځ کې خال ته فکر ویوړم ځکه وریځو منځ کې خال ته فکر ویوړم چې د ښکلي ښکلی خیال دی ویې ګوره ډېر ښه زبردست او پرېوتلي تره بیا راپورته نه شول پرېوتلي ترېنه بیا راپورته نه شول او ستا د زلفو داسې ټال دی ویې ګوره های های او هېڅ پالش ورسره نشته او پالش کی هیڅ پالش ورسره نشته او پالش کی په دې کاس کې څه کمال دی ویې ګوره او مقصد و چې شپه ده نیمه ټلیفون کړنګ و اوتاره شپه ده نیمه ټلیفون کړنګ و اوتاره او ښکاري دا د یار مسکال دی ویې ګوره کتل یې پکار دي ډېر زبردست جي بل کلام بل هم اورو ښه وی چې هره ورځ په هره شپه هره ګنټه کې هره ورځ په هره شپه هره ګنټه کې و یاره دواړه ګرځېدلی په ټویټه کې او ما په غاړه وای څېره د سرو ګلونو ما په غاړه وې څېره د سرو ګلونو و ناسته ته وای راسره په لوپټه کې او د وصال په شپه په سپین سالو کې تاوې د وصال په شپه په سپین سالو کې تاوې لکه پاڼ د ګلو تاو کې په لټه کې زبردست او چې کوم خوند د ستا د شونډو په سر پروت و چې کوم خوند د ستا د شونډو په سر پروت و هغه خوند مې لاندې نه کړو په مالټه کې زبردست او موږ د ترانسپورت ژوند یو شعر مې دم پکې لیکلی او چې د ترانسپورت نه به د زړه په خپله موړ شي د ترانسپورت نه به د زړه په خپله موړ شي که لږ وخته چېرته تېر کړو په چوټه کې دا چوټه یو ګوډي راوتلي و چې خلکو زړونه چري وو ښه
او مکتب چې زاوتر د غلطو بخنه غواړم د غزل مې لیکلی په چیټا کې زبردست او تر سه بخیری او کلام اورو ډیره مننه بای بیا بس تاسو پیغام اورو ها بل درته وایم او یو اخیری کلام اورو چې درته سوال کوم دلبره کله کله خو را درمه درته سوال کوم دلبره کله کله خو را درمه زړه غواړي زړه ساره کله کله خو را درمه زبردست او ته چې راغلی غم مې لاړو خوشحالي در سره راغله ته چې راغلی غم مې لاړو خوشحالي در سره راغله و زما یاره بختوره کله کله خو را درمه زبردست او زما دومره عمر وشو خو خفه له تا نه نشو زما دومره عمر وشو خو خفه له تا نه نشوم او ما نه هر وخت مه راوله کله کله خو را درمه او په ځوانۍ کې ما پام نه و په پیری کې ارمان راغی په ځوانۍ کې ما پام نه و په پیری کې ارمان راغی د دیدن زړه مازدیګره کله خو را درمه زبردست د خیبر تپوس مې نه کړې سره ورونه پې بل شوي د خیبر تپوس مې نه کې سره ورونه په بل شوي د تیرا د لام لښکره کله کله خو را درومه و زه په سند کې ګرمۍ ورید کړم یا د هر وخت را درومي زه په سند کې ګرمۍ ورید کړم یا د هر وخت را درومي و یخه باده د خیبره کله کله خو را درومه او شعر دی چې زاوتر به وای درغلی خو خفه بشي دلبره زاوتر به وای درغلی خو خفه بشي دلبره ځکه وایم زوروره کله کله خو را درومه ډیره مهرباني او تر سه دغه کله راتلل خی کله تاسو راځو کله راځو ډیره مهرباني او تر سه وای ډیر خوشحال په اخر کې تاسو څه پیغام مورو تاسو زمونږ د ولست څه پیغام دی څه غوښتنم نو بس غوښتنه دا چې خلاص موږ سره خو کتاب مرسته خبره بره شوی و ضرور خلا کوو ورته خو خلاص چې د خلکو داسې وشو کالم اما یو شعر دی چې دا زه د ژوند په لار کې ځای په ځای وشو کېدم دا زه د ژوند په لار کې ځای په ځای وشو کېدم او چا سره وکړم حساب برباد یې کړم نو مطلب دی چې داسې ځای په ځای ټکه ټوکه رانه غلاړي خو چې د کمۍ را سره شته خو ګوره که خدای مهربانه شو یاران شته مینهوال ډېر زیات دي خدای د دوی په زړه کې رحم راولي پیغام څه لرئ ولسته پیغام هم بس دا دی ولسته د ښې خبرې چې ولس ځوانې طبقې له پکار دي چې خپل علم اول حاصل کړي او د ادب سره مینه پیدا کړي د مشرانو قدر وکړي د زور ژوند پرېږدي لیونی او مطلب دا دی چې دا د تعلیم یافته خلکو حق دی چې په ټولو خبرو باندې پوره شي نو ډېر ښه چې علم هم وي ورسره مشر قدر هم وي ورسره د شعر شاعرۍ نه خبرې موږ خو باسې ماتې ګوډې کرښې دي خو لکه خوشحال بابا کا رحمان بابا کا حمزه بابا کا خاطر صاحب کا چې دغه شعرونه وګوري سړی ورسره نیم نور هم هوښیار شي صحیح او تر صاحب تاسو موږ له د ټایم راکولو موږ سره د کېناستو په دې مصروفه وخت کې تاسو موږ سره کېناستئ په دې غرونو کې او په دې کاڼو کې دا ستاسو د عاجزۍ یو لوی مثال دی که دا هر څومره موږ بیان کړو دا به ډېر زیات کمي ډېره زیاته مهرباني خدای هم ډېر خوشحال کړ ډېر آباد تاسو درې واړو ډېر د خوشحالو خدای خوشحال کړ مننه قدرمنو او تر صاحب خو تاسو موږ سره واورېدو د دې چونکې زمونږ د خپرونه چې کوم وه زه به مننه کوم په اخره کې د شیرخان اپریدي صاحب دې موږ سره ډېر لوی زیار وکړو موږ سره دلته راله د اوتر صاحب وخت هم زموږ دپاره اخیستی و دې نه صرف دغه یو پوښتنه لرم چې اوتر صاحب والد سره ستاسو څه رایې ده دغه هم راکئ او بیا به خپرونه راغونډو مننه شکریه د اوتر صاحب هم ډېره شکریه ده کوم چې موږ وخت راکړو دا ملګري هم ډېره شکریه ده کوم چې راورسېدل او دومره تکلیف یې وکړلو خو زه دا وایم چې که اوتر صاحب ته زه د 21مې سنچري 21مې صدۍ خاطر صاحب او حمزه صاحب وایم نو انشاءالله چې زه به غلط نه یم بلکې دا هم دی نو پکار ده چې په ژوند کې قدر وشي داسې خلکو او سره مرکې وشي او د هغو سره ناسته وشي دا زما چې که نه دا یو څو خبرې وي او زړه مې غوښتل چې دې سره مطلب عوامو سره لیدونکو سره شیر شي او د دغه شان خلکو قدر وکړي ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمنو هر څومره که د پیروز اوتر اپریدي صاحب خبرې د هغې شعرونه
دا ورېدل خوند کوي مزه کوي خو بیا هم منګه د وخت پابند خلک یو دا خبرې او اختتامي ظلم نه غواړي چې دا خبرونه را ختمه کو خو بیا هم د خپل روایت او دغه نه نوزو تاسو موږ سره اوتر سه واورېدو اوتر سه دویم کتاب چې کم دی هغه په چاپ کېدو کې هغه ډېر سخلکو د وجه نه غیر پستونزو کې ښکار شو حالانکه ملګرو ول پیسې را لګېدې وی کتاب د پاره خوغتي سخلکو والی روالي بلا کمه وسره راغلې دي نن سبا وخت د سیدې چې څوک چاته خلاره نه خي او در سړی دا کوشش چې تاسو سناسه حاصل کینو دغه سه اوتر سه سم سخلکو خو نامګرام خلکو دغه کیسې کړي دي لکه پیسې می سيتي بے ځای شوي دي کمه ور سره کینو د کوم ملګرو د دې کتاب نه علاوه ملګرو لپاره دي چې زمونږ دا مشران دي لیکوالان دي او پکار د چې موږ د پښتو چې کم شاعران دي مشران د دې قدر هم کو او د دې تاسو کو مالی لحاظ سره ځکه چې په کم ځای کې شاعري نو به خامخا غریبي نو ملګری د کتاب نه علاوه چې کم د اوتر سیب سره دغه وکي مرسته وکي ځکه چې دی د عمر په یو داسې حد باندې ولاړلی چې نه خودي په خپل سکار کولې شي او بیمار هم دی نو زمونږ د ملګری پیروز اوتر سیب په خپل دعاګانو کې یاد ساتي آباد او خادو بریالي اوسه